السلام علیکم دوستانو د ګلپاڼې ډیر غلط تصویران راغلي د دې حقیقت څه دی که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګین نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرورسي دوستانو که تاسو کتلی وي نن سبا په فیسبوک کې د ګلپاڼې ډیر غلط تصویران ښکته پورته کیږي چې ورسره لیکل شوي چې د ګلپاڼې غلط تصویران راغلي دي دوستانو هر څوک په دنیا کې خپل دوست او دشمن لري او همداسې ګلپاڼه هم یو انسان ده خامخا به د هغې دوست دشمن وي ځکه چې ځینې خلک د ګلپاڼې نه سوځي چې دا ولې دومره اوچته لاړه او ولې دومره مینوال لري نو د دې لپاره د یوې ترکي جینۍ تصویران چې د ګلپاڼې په شان ښکاري په فیسبوک کې اپلوډ کړي چې لیکلي دي د ګلپاڼې شرمناک تصویران راغلل خو دوستانو دا ډیره غلطه خبره ده او دا ډیر غلط کار دی ځکه چې که یو څوک دی په غلط کار هم ولیدل باید پرده پې واچول شي خو ځینې بې ضمیره خلک د چا د عزت پروا نه کوي ګلپاڼه پښتنه سندرغاړې ده او باید هیڅکله د هغې باره کې داسې بکواس خبرې جوړې نشي بل دا چې هر څوک خپل پرایویټ ژوند لري نو د چا پرایویټ ژوند کې هم د چا کار نشته چې یو څوک هر څه کوي دا د هغه خپل کار دی خو دا تصویران 100% دروغ دي او په دې باندې هیڅکله یقین ونه کړئ او ګلپاڼې په یو نوي پراجیکټ کار شروع کړی چې تاسو یې نوي ویډیو هم کتلی شئ هغه به د پښتو لپاره په یو نوي پراجیکټ کار شروع کوي چې په دې پراجیکټ کې به پښتنو ته ډیر زیاته فایده وي دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو تاسو زموږ د دې ویډیو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ تر بل ویډیو مو په لوی الله سپارم د لوی خدای په امان